نن درته د اردوغان او طالبانو په اړه جالب راپور لرم. تمه ده ویډیو را سره تر پایه وګورئ. تازه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د ولسمشر غني سره په خپلو خبرو کې د طالبانو څخه یادونه کړې ده. ویلي دي چې طالبان د خپلې موخې د سوله ییزو او سیاسي لارو څخه تعقیب کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان همداراز ویلي چې په افغانستان کې باید ژر تر ژره جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي او طالبان سیاسي پروسې ته داخل شي. ترک ولسمشر همداراز ویلي دي چې دوی د افغانستان د سولې د پروسې سخت ملاتړ کوي او په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. د ترک ولسمشر په خبره چې په دې هکله به په نږدې راتلونکي کې ترکیه د یو نوښت هڅه وکړي او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون به یوه غونډه جوړه کړي. تجارت کې به زیاتوالی راځي. افغانستان او ترکیه ښې اړیکې لري او په افغانستان کې د ترکیې تولیداتو سره مینه په دې تولیداتو باندې باور ډیر دی. د لرې پرتو پرمختللو هیوادونو څخه افغانستان ته زیات مواد او تولیدات د بیلابیلو سببونو له کبله نه راځي. ډېرې مواد دلته د ایران او پاکستان څخه راځي چې افغانان یې د کیفیت څخه کړیږي. خو په دې هیواد کې په ترکي تولیداتو باور شته دی او د دې هیواد څخه راتلونکي مواد ښه کیفیت لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اشرف غني سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې دوی غواړي هر څه ژر په افغانستان کې سوله راشي. اردوغان زیاته کړې ده چې دوی د افغانستان سره د تجارت د زیاتېدو لیواله دي او موخه یې دا ده چې د افغانستان او ترکیې د تجارت کلنۍ کچه $500 میلیونو ته ورسیږي.